د تبرک د پاره برکت د پاره نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې زه خو تبوک ته ځم هغه ځای نه چې راشم بیا به تاسو په جماعت کې مونځ وکړم. نو چې نبی علیہ السلام د تبوک نه بیرته راتلو الله په لاره کې ورته وحی وکړه چې دا جماعت نه دی، دا د ضرر د پاره خلکو جوړ کړي. اوس دغه مسجد ضرار صفاتونه ذکر کیږي. نو فرمای والذین وهغه کسان اتخذوا چې جوړ کړه د مسجدن جماعت ضرارن د پاره د ضرر ورکولو مؤمنانو ته. هغه جماعت او هغه مدرسه چې په هغه کې مؤمن ته ضرر وي دته مسجد ضرار وای. دویم وکفرن چې په هغه کې کفر کیږي بی دینی کیږي. دریم وتفریقا بین المؤمنین کم جماعت کې چې ډله بازی کیږي چې د پلان کې ډلې والا يم او پلان کې د پلان کې ډلې والا ده دته د جماعت کې د مسجد ضرار والا صفت راغله کم چې د منافقانو جوړ کړو ډله بازی دا ډیر خطرناک شي. نو وتفریقا بین المؤمنین د دې وجنه د شیعاګانو مشر تیر شوی دی امام خمینی دا خبره کړې و. هغه ډیر خسته خبرې هم کړې دي. هغه یو خبره دا کړې و چې اسلام ته چې ډیر لوی ضربه رسیدلې ده، اسلام په مقابله کې اسلام رسول دی. کافر دومره ضرر اسلام ته نه دی رسولی څومره چې د اسلام په مقابله کې اسلام ته ضرر رسولی. د جماعت په مقابله کې جماعت جوړ، د مدرسې په مقابله کې مدرسه جوړ، د مولا په مقابله کې مولا راوله. نو دا اسلام ته ډیر ضرر رسوي. کوم جماعت او مدرسه کې چې تفریقه او ډلې ته دعوت ورکول کیږي چې زه پلان کې ډلې والا یم او موږ په حق یو او دا نور ډلې والا دا په باطل دي، نو دا چې اسلام ته څومره ضرر رسوي او دې کې چې د يهودو څومره لاس ته. نو د دې وجنه د مسجد ضرار یو صفت دا ده چې په هغه مسجد کې به ډلې ته دعوت ورکول کیږي، تنظیم ته به دعوت ورکول کیږي، ډله بازی ته به دعوت ورکول کیږي، خپل کشرانو ته به دا ویل کیږي چې من خو یو زما شیخ خده زما مولا خده پلان کې خلک چې هغه گمراهان دي، پلان کې مولا صاحب گمراه ده، پلان کې بی دین ده. وتفریقا بین المؤمنین د مؤمنانو په مابین کې تفریقه او ډله بازی اچول دا د مسجد ضرار صفت ده. وارصادا لمن حارب الله ورسوله او مرچا د پاره د هغه چا چې هغه خلاف کوي د الله او د رسول. هغه جماعت چې هغه د الله او د رسول په خلاف چې څوک جنگ کوي هغه پکې ځای نیولې دا مسجد ضرار ده. من قبل مخکې ولا يحلفن او خامخا قسمونه بکې دوی ان اردنا الا الحسنى چې مونږه اراده نه ده مگر د ثواب. والله يشهد انهم لكاذبون الله گواه ده چې دوی دروغجن